یو سړی په لاره روان و چقړی وي او دې خوا یو جنټلمین و هغه خشته سپینې جامې او کوټ موټ چوغه موغه اچولې ده او ښه ده ورسره کیړی ټقار وباسي روان دي دا غریب مسکین چې ته په خپه په اوبو په ډنډ راله چې شړق شو هغې نه څاڅکي اوچت شو او د دغې جنټلمین د ښځې په جامو ور پرېوتل جنټلمین چې ښځې ته وکتل او دا خو واده له روانه یم او ښځه مې روانه ده او جامې څښا شوې سپېړه اوچته کو چې شړق شو دا مسکین یې ووه ښه مضبوط ړوند دی په سترګو زما د ښځې جامې دې څښا کړې په قلار ده په ټوپونه روانې غریب یې یو سپېړه ووه خودم خوشحاله شو چې ځکه خیري باتور خو دما بدل واغشت او دما په وجه سړی تکړه دی څپېړه وویسته دوه خبرې مو کړې دا مسکین فقیر چې خوا شو الحمدلله شکر دی چې ما ظلم ونه که هغه ظلم وکړو ګوره د خدای حمد ته هغه ظلم زه ظالم نه یم هغه څپېړه راکړه زه سوچو دما خو زه ظالم نه شوم ظالم شو چې څه مخکې لاړ شو یو سړی د الوا په دوکان ناست و الوی دی سار وختي او باران دی لاندې خټې دي هغه وی چې خدای پاک لومبي هر څوک چې راغی نو یو جام پیب هم ورکوم او یو مدیداره الوا به هم ورکوم دا مسکین پې ورغی دلته راشه فقیر مسکین وږې که نه راشه ښه مدیداره الوی ورته پلیټ کې کېښوده جام پی هم ورکوم پی مو واله وغه الوی مو خوړه چې خوا شو نو په خړت خړت په خندا شو په خړت خړت په خندا شو وی الله ناشنا قصې دي یو خوا سپېړی او بل خوا الوا الله ناشنا قصې دي یو خوا وال او ټکول او سپېړی بل خوا الوا او ښه ګرم پی خدای څه ناشنا خدایي دی دا د انسان عقل کې خو نه تېرېږي سړی چې کور ته لاړ او ښځی سینګ بوتله کور ته دې بره پوړو ته خته او ناګنه ډک چې دغه دی نه راخطا شو چې ځمکې له راغې ساتې ووته ښځې وې خلکه خاوند مې په ځای پرېږدی نور غر کېږو دا هلته یو بوډا والی دی څپېړه استرا هله بوډا واپس کې دا د هغه وجه ده بل څه وجه نشي کېدی زړه له تر کرکه راشي که نه سینګ بوډا دی په دې لار لاړ خلکو منډې منډې بوډۍ راواړو دا دې وي او دا دی ای بوډا بابا خاوند خو مې سر وخوړ مړ شو خو نور دوا وکړه نور دوا وکړه خیره دې کړه زما خاوند ته موږ ته ونه کې وی نه ما خو خیره نه ده کړې نو دا خاوند مې چې مړ شو وی دا خو د زه ووالمه نو الله په ما خفه شو که نو د ما د ده څپېړه دغه وه چې د ما مخ ټیک ټاک دی خوږ نه دی او دغه د خدای څپېړه وه هغه له خدای خپله څپېړه ورکړه شکرګزار بنده د خدای دوست دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې هغه شکرګزار دی او صابره دی دا د خدای دوست دی د خدای په نعمت به شکر ادا کوي بلکل کم په سترګو ړوند دی بشیر جان ادې به شکر ادا کړي ډېر ړانده دي او په فوټپات ګرځي سوالونه کوي دې خو د پیغمبر نعتونه وایي ډېر ړانده دي چې د هغوی د لاس ته نیوه څوک نشته دته خو وروره لکه د ګورنر پروټوکول دی څوک یې د لاس نه یو خوا تښتوي او څوک یې بل خوا تښتوي ډېر ړانده دي والله که په خر سور لیکئ په خر او دې ټول عمر په موټر کې سور رواني څه کوې ورسره ویل ته پولیس والا ودرولم او عجیبه دا وه چې ډرایور یې په لاس شلو هغه هم کله کله ډېر ښه سړی دی خدای دې خوشحاله کړي هغه په لاس بونډۍ دی په دې ګس لاس موټر چلی او دې ورسره مخکې ناست دی دې په سترګو نابینا پولیس والا ودرولو چې ویې درولو ده ته یې وکتل او هغه ته یې وکتل یا لکه لیسنس میسن د ګاډي څه ورته وایي کاغذونه ډرایور ده ولا آواز وکړه دې خو ماله راتاو شه چې دې راتاو شه ویې څوک یې ویې زه یې سچو یم او دا مې راسره اولدار دی دې سچو یم او دا اولدار څه وی وی د بابا مونږ ماف کړ دا د خدای کارام سور ګرځي په موټر په دې پېښور کې مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی تېر شوی پروفیسر و په اسلامي کالج کې ډېر نیک و د مولانا فقیر محمد صاحب بکا صاحب رحمت الله علیه خلیفه نو هغه په خپو باندې غریب معذور و نو هره وخت به په اوږه خلکو ګرځاو په اوږه به ناست و ګرځاو به نو زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه یو ځل وی مولانا اشرف صاحب ته مې وی چې خلکو ته خدای خره اسونه مسخر کړي په خرو په اسونو ګرځي تا ته خدای انسانان مسخر کړي د انسان په اوږو ګرځي د خدای د نعمت به شکر ادا کوم ناشکري به نه کوم لږه ډوډۍ ده الحمدلله ډېر خلک دي قسم په خدای ډوډۍ ورته پرتی تېرېږي نه د دنیا ډوډۍ پرتی زه یو ځل یو سړي بوتلم په دې یونیورسټي ټاون کې او ما له ډوډۍ وکړه زه خیر نوم فارغ خو یې خامخا به راځئ چې لاړم هغې غریب زما د مخې د علاقې علما راغوښتي وو ډېر خلک یې راغوښتي وو خالص زما د مخه
مې چېرې تاله ډوډۍ کوم پرې چې دا نور خلک هم دا مولیان هم در سره کښېني او د هوټل نه ترکارۍ راوستې وې غوښې مخې او قصې پسې راغلې لکه دا دومره تکلیف دې ولې کو نجیب په ما خو نه نختر چې کېناستو ډوډۍ ته دلې د کور نه په پلیټ کې مهې راوړې سپینې مهې هغې ته او لږه ډوډۍ راوړه هغې په مینه نیمه کړه که څلورم باقي واپس کړه لږ یې پرېښوده ما ولې وایي جي دا ما خو دغه په ما بند دي د ما دغه خوراک نه پکې غوړي نه پکې مالګه وه نه غوړي نه مالګه مې ډوډۍ چې مې واخېسته هغه هم بې مالګې وه وی دقه مې خوراک دی مال ډېر د دنیا مال لیکن خپله نشي خوړی نو که تاله خدای 2 کجورې هم درکړي او د وربشو ډوډۍ هم درکړه او لږ شي هم دله درکړه نو د الله شکر به ادا کې د الله حمد به وی او د الله شکر به وی په دې الله خوشحالېږي او بیا د مسلمانانو شکر رښتیا وایي چې ته لا اله الا الله د دې نه لوی نعمت بل شته او چې په مانځو درېږي 2 رکعاته نفل وکړي او تندی دې ځمکې له لاړ شي او خدای ته دې سر کېښوده لږ سوچ ته وکړه چې الله ګورې سر مې ته په ځمکه کېښود زما قسم په خدای که د دې نه لوی نعمت ماته بل ښکاري که د 2 رکعاتو نفلو نه او د شپې په نیمه کې چې ورته بیا ولګیا سر او وجاړې ورته زما قسم په خدای که د تهجدو دا 2 رکعاته او د هغې جړه دا د وزارت عظما نه د ټولې دنیا د بادشاه نه قیمتي شی په هغه بادشاه به ته خوشحالېږي په دې رب خوشحالېږي او چې ورته جاړې نو خاندي درته ته ورته جاړه هغه درته خاندي خوشحالېږي درته دا نعمت نه دی یو سړی په لاره روان دی او ډېر زیات بې سوکه دی سپلیم نشته شلېدلې جامې دي یو ښار ته ورغی پخوا د دې ښاریو دروازې وې زموږ د پېښور هم دروازې وې دا لاورۍ دروازه ده او دا شنه غری ده او دا کوهټۍ ده څه ورته ویل کېږي دا بله ده خیبر ګیټ او څه دا دروازې به وي او ما د مشرانو نه اورېدلي دي چې دا دروازې به یې د شپې بندولې او سار به یې کولولې او د ښار نه فصیل دیوال ته و دغسې یو ښار ته دې ورغې دروازې بندې دي لین باندې خلک ولاړ دی فقیر غریب په یو لین کې ودرېد چا نه تپوس وکړه دا دروازې ولې بندې دي وی د بادشاه نه باز تښتېدلی دی هغې پسې په منډو دي او چې باز کله پیدا شي دروازې به کولاویږي بادشاه وي اسره دا باز په دروازه بار ور تښتي قیمتي باز دی بس د یو سوړه سویلې وکړو روان شو د دریاب غاړې لا او یا الله ناشنا خدای دی ده عجیبه عقل پکې کار نه کوي خدای دا ستاسین خدایي ده چې کم قمقل دی بېوقوف دی هغه له دې بادشاهي ورکړه قمقل په دې چې باز ته څوک دروازه بندوي باز ته څلور خپیس خو نه دی څه ښار کې په دروازه به منډوي باز خو وزرې وړقوي او برخېږي نو باز چې بندی نو په ښار جال واچوه دونه جال در سره شته نو تا باز ته دروازه دا سپی دی دا خر دی دا اس دی دا اوښ دی چې په دروازه تښتي نو قمقل بېوقوف خر هغه له خدای بادشاهي ورکړې پروتوکول دی څوک ته مخکې منډې وي څوک ته وروسته منډې وي څوک ته سلوټونه کوي او چې ما غوندې هوښیار یم ټوله شپه د عبادت کوم دروازې د روجې نیسم زما دغه حال دی چې سپلیم هم نشته زما دغه حال دی چې کمیس هم نشته زما دا حال دی چې کور هم نشته ښځه هم نشته بچي هم نشته نو زه ستا عبادت کوم زما هېڅ نشته هغه بېوقوف پوټې مونځ نه کوي او بېوقوف د قمقل بادشاهي دې ورکړی په دې سوچ کې پروت دی چې وده شو رب العالمین په خوب کې ولیده الله وتی بنده ولې پریشان ہے ولې سوچ کې پروت دی وی الله ستا خدای ته په سوچ کې پروت دی بنده د ما خدای کې څه چل دی خدای خو بې دینه دی هغه باچا مونځ نه کوي او قمقل یې بادشاهي دې ورکړی دی فوج او پولیس یې انډر دي او زه ستا عبادت کوم دروازې شپې نو ماله دی خدای پاکه شلېدلې جامې دي کور هېڅ هم نشته الله ورته وی بس ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړی دي ګوره قرآن حکیم کې الله وی عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو تا ته به یو شی ښه ښکاري د خدای په نسبت بخنې ځکه یې دله نه درکوي تا ته به یو شی بد ښکاري او د خدای په نسبت ښي موږ د خپل خیر او شر نه یو خبر الله زموږ د خیر او شر نه خبردار ما خو ښه کړي دي خو که ته وایې چې دا ښه نه دي نو دا ستا په دې خبره به فیصله وکړو ستا دا چې کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړم د هغه نعمت به تاله درکړم او خدای کولی شي که نه شي کولی په سیکنډ کې بادشاهي اخلي تعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الملک بادشاهي د خدای په لاس کې ده اختیار د خدای په لاس کې دی اوس بس 2 منټه کې فیصله وکړو ته چې پاسې باچا کوم دی اب ستا ځای راولم ستا نعمت هغه ورکوم د هغه نعمت تاله ورکوم دی ورته په دا خوب کې وي الله زما څه نعمت دی دا شلېدلې جامې دا شلېدلې سپلی دا ګرمۍ یخنۍ ده چې دا دې هغه له ورکې وی نه که نه تاله مې یو نعمت درکړی دی به بیا ستا نی ګورې به د هغې د هغه بستی د هغه نعمت خو تاله در کوم بادشاه شي او ستا نعمت دا دی چې دا په نیمه شپه کې پاسې او دا ما ته جاړې چغې وې دا نعمت به بیا ستا نی
دا به غله ورکوم دا په نیمه شپه به راته جړه هغه کوي دا په نیمه شپه به راته نفل هغه کوي ته به بیا نه کوې وی نه الله دا نعمت نه ورکوم مونږ له چې خدای کم نعمت را کړی دی او د الله نو مخلوق دی نو الله قبل نعمت بني شکر به ادا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ناست دی او یو سوالګری راغی خیر راوړی خدای مو بخا نبی علیہ السلام مبارک سره یوه کجوره وور کړه سوالګری ته وی زدا یو سوی دا څه شی دی ایله بیله یو کجوره شکر ادا نه بس نبی علیہ السلام خو به سوالګری نه راټه هغې ونه کړه دی کې بل سوالګری راغی بل سوالګری وی خیر راوړی د خدای په نوم رسول الله مبارک ولې یوه کجوره ورکړه بله کجوره چې ور یې کړه سوالګري څه وی الحمدلله اوهو کجوره څومره لوی نعمت او بیا د مبارک پیغمبر د لاس بل ناشکري وکړه اوهو کجوره او بیا د پیغمبر مبارک د برکتي لاس او دې نه قیمتي شی ښکلی کړه زر تندیله وخورم صاحب دا خو لوی نعمت دی شکر ادا کړه حضور پاک حضرت ام سلمې ته وی دی بیبي وه ام المؤمنین وی ام سلمې چا څه شی راوړی تو ګوره څه شی دی الله راوړه ورته هغه یې راوړل څلوېښت دینار او 40 اشرفې وی ها بچې دا مو واله دوه سوالګري راغله یو ناشکره لاړ بل شکر ادا کړه هغه ته 40 اشرفې میلو په شکر الله خوشحالېږي لئن شکرتم لازیدنکم الله وی شکر ادا کړه نورم زیاتوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کنا شکری دی وکړه زما نه سخت عذاب والا بل څوک نشته عذاب مې سخت دی قرآن حکیم کې الله وی په یمن کې مې 2 باغونه جوړ کړي یو د لارې نه یو طرف ته اوږده قصه ده یو د لارې نه بل طرف ته او داسې میوې وي چې د هغې په شان باغونو میوې کم ځای وي چینې اوبه او قیمتي سور او دنیا ورته په تماشه کې وه دا ځمکه کې خوږوالی او طاقت خو الله پیدا کوي خلکو ناشکري وکړه چې ناشکري وکړه هغه باغونه خدای وچ کړل اوبه د خدای په لاس کې دي دی که نه دي وایه راته ژوند د چا لاس کې دی عزت د چا لاس کې دی بچی د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی مرګ د چا لاس کې دی او دا حج چې د طاقت درکوي څوک به درکوي عمرې له به دې څوک بوځي عزت به څوک درکوي الله اخلي به څوک الله بس د دغه خدای شکر ادا کوه او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله وی زما د نعمت شمیر نشي کولی دا خو ما غد وجود نعمتونه درته وي د نور ته ګورو سپومې ته ګورو د کائنات دا ټول انسان نه پیدا دي لیکن الله بیا ګیله کوي اخره کې ان الانسان لظلوم کفار انسان ډیر ظالم دی ډیر ظالم ولې د خدای ما د نعمت تاړو سوچ کوي چې زما قدرت ته معلوم کی او کفار ډیر ناشکر دی او بس کی چته منوي الحمدلله نوړی خولې ته واچوله چته منوي الحمدلله کور ته ننوت چته منوي الحمدلله بچي ته وکتل او خوشحاله شو چته منوي الحمدلله په هر کار به الحمدلله وایي ښه دا خدای نعمت چې کم نعمت ته ګورې او د یادي او کم نعمت استعمالې وی الحمدلله او لږ به نه ګڼې د خدای لږ نعمت هم ډېر لوی شی قانون دا دی که نه که یو عام سړی چاله یو 100 روپۍ ورکړي ودني خوشحاله خو چې یو لوی سړی ولې 100 روپۍ ورکړي نو په هغې ډېر خوشحاله نو دا د لوی زیات نعمتونه دي نو چې د الله د طرف نه دي موږ خدای که لږ دی خو ستا دی موږ ستا شکر ادا کوو خدای شکر دی په صحت روغ یو که دونده اوربشو ډوډۍ ده خو چې پرهیز خو مې ته نه دی کن که د 5 پیسو مالګه ده خو خدای چې پرهیز خو مې ته نه دی کن او رسول الله مبارک فرمایي ګوره موږ خو د ښکلي پیغمبر په خبرو ایمان دی هغه څه فرمایي وی په رات او په خوشحالۍ کې او په تنګدستۍ کې په دواړو کې د ما شکر ادا کړه مدد به دې زه کوم شکر ادا کړه مدد به دې زه کوم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان او زموږ امام دی او ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی بزرګ او د زمانې ولی او مالدار شخصیت په خپله زمانه کې د قرآن او د سنت نه 12.5 لکه مسلې رایستې دي 12.5 لکه مسلې دا عقل لري چې دا څونه شی دی صابر او ډېر زیات یو سړی ولا راغی د نکاح تقریر یې وکړ د نکاح تقریر مولیان کوي یو سړی ولا راغی د کور ته دننه کېده وی مولوي صاحب لږ ودرېږه ودرېد ورته وی ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه ده وی یو او دا مې اورېدلي چې د مور د عدت هم پوره شوی دی وی یو یاره وی اورېدلي مې دي چې دا مور دې ډېره ښکلې ده ښایسته ده نو ما ته یې را په نکاح کړه اوس یو دومره لوی بزرګ او عالم ته دا خبره څونه سپکه ده ده که نه ده څومره سپکه خبره ده چې ما ته مور بوډۍ ښه ده د امام ابو حنیفه ده او 81 کالو دی نو مور به یې د څونه ومني 100 نه به اورېدلي
او بیا دا چې مور دې ښکلې ده او ما ته یې په نکاح کا ما غوندې بل سړی وي چې دا مازدیګر مې پې والې وي چې ښه ما مور پورې ټوکې کې ته به د خپل مور چاته په نکاح کې ستا مور کونډه نه په نکاح به کې اوهو امام صاحب څه وایي الحمدلله چې زما د مور رشته راله اوهو لکه ډېرې جینکې په کور زړې شو رشتې نشته الحمدلله خو دړمن شو سخت دړمن شو خو بیا څه وایي الحمدلله زما د مور رشته راله خو بچې خفه کېږه ما دا خو چونکې د ما مسله نه ده د ما د مور مسله ده نو زه به هغې سره صلاح وکړم که هغه تا سره نکاح ته تیارېږي ډېره ښه ده زه پرې د خدای حمد ویم او که نه تیارېږي نو د ما مسله نه ده خو د هغې مسله ده وایي زه ښه دلته ولاړ یم شبه تپوس دې وکړه خو چې امام صاحب قدم واغېست په هغه دړ راغې لاندې پرېوتو مقه دې تسوته من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب د خدای د ولی بدل الله علی تبه خپه کې بدل با الله اخلی ولی رسول الله مبارک فرمایي من عاد لي وليا فقد اذنته زما دوستان مخ خپه کوي زما دوست څوک خپه کوي مال خفګان راځي کنه راځي ستا دوست څوک خپه کوي تعالی خفګان راځي کنه راځي نو د خدای دوست څوک خپه کوي الله له خفګان راځي کنه راځي نو امام صاحب ته چوي وی دا سړی ولې مړ شو وی الله په ما خپه شو نو مړ یې کړ زما بي خو په هغه حال کې امام ابو حنیفه د خدای حمد ادا کړ حمد د خدای صفت شکر حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام راوسته او د بیت الله په خوا کې پرېښود سره د مور نه و دې تلاړ شام ته او په دشت و بیابان کې خپل بیبي حضرت هاجره او خپل ماشوم د تیرودو بچې حضرت اسماعیل پرېښود او لږې غوندې اوبې ورته پرېښودې په مشکیزه کې او لږ غوندې ستوان او څه خوراک مراک یې ورته کېښوده او ابراهیم علیه السلام ته روان شو دا بیبي ورپسې شوه خو پوه وه چې دلته خو په میلیونو انسان نشته او دا اوبه به سبا خلاصې شي او دا خوراک به سبا ختم شي نو زه به څه کوم او دا په ما درنده راغی زمري را باندې راغی غله رالل انسانان رالل دا به څه کېږي خدایه دې دشت و بیابان چې په میلیونو انسان نشته او که دا باران شو نو زه به څه کوم دلته خو څمڅه نشته چې ورننه وځم مار شته لړم شته اوچ میدان تولې سره څوکم د شپې څه کم دی وده شم بړستن نشته ګلی شوه زه به په څه کې ځان پټوم ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم روان شو بیبي هاجره ورپسې پاڅېده او ورته یې سړیه الی من تترکونه چاته م پرېږدې الله موږ چاته پرېږدې و ابراهیم علیه السلام ډېر صابره پړه ډېر زیات نرم و الله وی ان ابراهیم لاواه حلیم ډېر صابر او حلیم صابره عقلمند ته وی او اواه هر وخت به الله ته زاري کوله آه به یې کوله جړل به هتې روان دي دا ورپسې ده الله یې تاسو ګوزي دا باب المروه چې کوم دی راځي دې طرف ته روان دي نو دا ښځه ورته بیا وی ای ابراهیم تا ته ویم که نه لږ مخ راواړوه الی من تترکونه چاته مو پرېږدې دی غږ نه کوي که کوي خو جړا ورځي که شاته ګوري خو بچي ته کم ځای کتی شي او دغه یو نیازبین بچی دی بل شته هم نه حضرت اسحاق علیه السلام لا نه دی پیدا شوی الله بیا ورپسې لاړه چې لاړه ورته بیا وایي ابراهیم ما ته وګوره که نه غږ نه کوي غریب اخره کې دې د لمن نه کلک راونیوه چېرته ځي موږ چاته پرېږدی دې دشت کې وادن غیر ذي زرع چې پکې قابل کاش بوټ هېڅ نشته چاته مه پرېږدې ښځه پوه شوه چې دی خو خبرې نه کوي خاوند پته لګي سړي ته وی الله امرک بهذا دا درته خدای ویلی دي پوه شوه ابراهیم علیه السلام دقسې سر وړقه ښځې فورا لمن پرېښوده اذن لا یضیعنا چې الله ویلی دي نو الله ممل دي موږ به نه ضایع کوي ایمان نه به مو ضایع کوي زه په مخه دی ښه نو ابراهیم علیه السلام چې هلته لاړ نو الله ته یې لاس اوچت کړ ګیله نه کوي مونږ خلک خو چې معمولي ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو مونږ خلک خو چې معمولي د ځان نه لږ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو مونږ خلک خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده یو شلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حال دی خپه مې وسوځېده چې ویې کتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو
چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم حضور پاک فرمایي نسخه درته ښیم نسخه د ټینشن او د پریشانۍ نسخه درته ښیم خلک دې کې پریشانۍ کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنګلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک څه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو ما خو بیا هم یو دوه مرلې کور شته چې دا د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځې پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښتان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه ناپوره شي که نه هر څه ناپوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر د خدای ایمان دې را کړی دی شکر د خدای دې نه لوی نعمت شته ما ته بېګا یو ملګري د جرمني نه ټلیفون وکړو بېګا د عمر زو هلک دی د جرمني نه ما ته ټلیفون وکړو د جرمني نه او ممکن د ما ته وایي چې ستا د نیټ بیانونه پس د هرې جمعې په انټرنیټ موږ له راځي او موږ یې اورو د هرې جمعې بیان نو ممکن ده چې دا بیان به هغه واومري کیدای شي په الفاظو کې مانه زیاتې کمې راشي خو ځکه د ټلیفون خبره وکله مانه خبره یېرېږي دا عمر زو هلک دی د ما د بچي د سکول ملګري پاتې شوی دی عامر یې نوم دی بېګیا راته په ټلیفون خبره وکړه وایي موږ په جرمني کې په یو یونیورسټۍ کې سبق وایو په لاره تېرېږو کله کله په سیکل یو بوډۍ ښځه وه هلته کې دا خو ما ته پته د هغه زه خپله درته اوس وایم هلته کې دا بوډاګان چې که نه دا چې کوم سړی بوډا شي یا ښځه بوډۍ شي نو بچي خو تېوالو دي بچي خو بیا د ښځو شي نو هغه مور و پلار د پر حکومت بعضې کوټې موټې جوړې کړي چې ته بعضې ځایونو کې نو هلته کې هغه مور و پلار یې په کوټو کې دیری حکومت والا څه پیتي میتي ورکوي او دا بچې په کال کې یو ورځ مدر ډے ورته وایي په هغه ورځ باندې دا بچې والا چې ته خط ولیږي چې دا به خط والا ولیږي یا څه معمولي پارسل ورته داسې پنځه شپږ ګولۍ ورته چنګمان ولیږي بس وي دا زموږ د مور پلار حق نور نه مور پیژني نه پلار پیژني دا ما ته پته ده داسې حالات هم په امریکا او په برطانیه کې شته داسې حالات چې ښځه خاوند په یو ښار کې اوسي مور او بچې په یو ښار کې اوسېږي یو ښار یو شهر کې مور او بچې او د دې مور او د بچي شل کال یو بل سره ملاقات نه کوي بچې د ښځې دی بچې د عیش و عشرت دی اسلام خو موږ له زما قسم په خدای ډېر لوی برکت را کړی دی الله په خپل بنده ډېر مهربان نو دغه بوډۍ ښځې سره به مونږ کله څه شی واخېسته زمونږ تعلق ورسره جوړ تعلق ما سره کور والا هم دی هلته نو مونږ یو ځل کور ته ورسره لاړو د هغې پوټینۍ غوندې کوره کې چې لاړو او بوډۍ سره تعلق جوړ شو اخره کې هغه عیسایانه وه مونږ ولې د ایمان دعوت ورکړو مسلمانه شه هغې وایي څنګه مسلمانه شم زما خو پلار مور رونه بچي ټول عیسایان دي او اسلام خو ډېر ګران مذهب دی نه ته مسلمانه شه هغه اسلام صفت هم ورته وکړو خدای د هغې له نرم کړ مونږ ووایي ورته چې ته عیسی علیه السلام منې مونږ یې منو ته ورته د خدای زوی وی مونږ ورته پیغمبر وایو او که مونږ عیسی علیه السلام په حیث د پیغمبر ونه منو خو بیا مونږ هم کافران یو مونږ عیسی علیه السلام پیغمبر منو خدای له نه بچي شته نه ښځه شته او دغه رنګې رسول الله مبارک خیري پیغمبر منو د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي دا زمونږ عقیده ده وی ښځې ته نصیحت وکړه بوډۍ ته وی خدای د هغې له نرم کړه ښځې وی به ډېره ښه زه مسلمانېږم خو دا مسلماني خو ډېره ګرانه ده نو مونږ ورته رضانه وې یاره مسلماني ګرانه نه ده بوډا له پکې ډېره اسانتیا ده او ته خو بوډۍ یې خیر ښځې ته مونږ نصیحت دعوت ورکړه الله ښځه مسلمانه کړه چې بوډۍ مسلمانه شوه مونږ ورته کلمه ووایي مونږ ورته کلمه نو ما ورته لا په ټلیفون مې د کلمې په مقصد هم پې کړه یوه هم پوره پې کړه کلمې شهادت یې وایي ښه مدېداره بیا مونځ چل خو نه ورته د ما ښځې وله اودس وکړم په مانځ یې ودروله بیا وی چې ډېر پاسه به زه څه کومه مونږ ورته وایي چې که خیر مونږ بل دله چوټي شي راځو نو تاله به په جرمني کې د قرآن شریف ترجمه راوړو جرمني ژبه کې ځکه هغې له بغیر د جرمنۍ ژبې نه بله څه نه ورتل ته به هغه ګورې ټرانسلیشن دی ترجمه به ګورې
خیر دا مسلمانه شوه کلمې ووې او دسم وله وکړه او موږ ترې روان شو. چې بله هفته کې موږ رالو د بوډۍ معلومات هم اخیستل. وی خلکو چې بوډۍ خو مړه شوې ده. بوډۍ کله مړه ده؟ وی تېر اتوار بچي وله رالل او بچي ورسره ناست او ساتې لاړه او موږ هم ورسره په دغه اتوار میلو شوي یو. زموږ د دعوت نه او د هغې د کلمې ویلو د ایمان نه یو 4-5 ګنټې پس غریبه مړه شوې ده. الله اړه ما وی ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې ډېر کله یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله وي. څومره؟ یو لیش. الله به د جنت او د انسان الله به داسې کار ته واخلي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. او ډېر کله یو انسان دی د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي داسې کار به وشي چې د دوزخ نه به بچ او جنت ته به لاړ شي. نو ما ته هغې لږ هغه چې بنیادي خبره کوله وی ښځې صرف ما ته او زما ښځې ته او هغې ته پته وه چې د مسلمان یم، بل چا ته پته نه وه. مونږ خو یې مونږ ول هفته پس راځو خدمت به کوو. هغه خو غریبه 3-4 ګنټې پس مړه شوه. نو مې بیا نو هغه خو هلته کې نور کله به یې مړي د عیسایانو ښخول. اوس هلته یې نشي ښخولی ځکه چې ښخی نو قبر وله د حکومت نه په بیه لي. څوک د 20 کالو قبر والي په کری ځای د قبر، څوک د 100 کالو والي هغه بلا پیسې دي نو سې سوځئ. نو یا ښځه ممکن د هغوی سوځولې ده او غیرې کله دریاب ته یا بوټي موټي ته یا به چېته خښې کړي مونږ یې جنازې سره سوکو. مې جنازه بس پرېږده بس خدای له رسېدلې ده. زما وروڼو زه پې خوشحاله شم او ممکن ده تاسو به هم پې خوشحاله شئ. نو د یو انسان چې کافر خدای بچ کړي او مؤمن شي نو موږ پې خوشحالېږو که نه. نو موږ له خدای ایمان کله را کړی دی؟ موږ له رب کله ایمان را کړی دی؟ په دې به موږ نه خوشحالېږو؟ دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. موږ یې د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي، د کافر مور او پلار نه یو پیدا. که موږ د کافر مور او پلار نه پیدا وې موږ به نن دا کلمه شهادت نه وې. موږ به د خپل لوی رب دا لفظ دا نوم الله په دې ژبه نه وې. موږ به د ښکلي پیغمبر نوم په دې ژبه نه اخیسته. دا چې موږ د ښکلي پیغمبر نوم په ژبه الو درود پې وایو، درود شریف، او دا د الله ذکر کوو دا کلمه وایو. قسم په الله دا د خدای مهرباني ده. څومره خواري موږ سره مور او پلار په دې کې کړې ده. څومره خواري څومره خواري. راته به الله للو للو وي چې د کولو به څه به وي د الله نوم الله وایا. کافر ته دا څوک وایي؟ کافر خپل بچي ته وایي ساري، تھینک یو، دا زده کا، ساري دا زده کا. موږ ته به څه وایي؟ الله زده کا، بسم الله زده کا. دا د خدای فضل او کرم. په ښه او بد کې به د الله شکر ادا کې. د ځان نه لاندې ته به ګورې، د ځان نه پورته به نه ګورې، د خدای شکر به ادا کې. او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. په دین کې موږ د ځان نه لاندې ته ګورو، په دنیا کې بره ته ګورو. نو ټینشن جوړ دی. په دنیا کې لاندې وګوره د خدای نعمت قدر بدله درشي، او په دین کې بره ته وګوره. موږ دین کې لاندې ته وګورو. یا لکه مونځ کوه که نه، یا مړه پرون دی یو مونځ وکړه نو تا خو یو هم نه دی کړی که نه. او که ښځې ته وی مونځ وکړه ما وکړه ماښام نه که نه ماسخوتن هم وکړه، خور خو دې یو هم نه دی کړی ما خو یو هم وکړه که نه. لاندې ته ګوري لاندې ته. نو په دین کې چا ته ګوره؟ بره ته. نو هغه چې څه کوي هغسې وکړه. دا د الله پاک د رسول مبارک وینا ده زموږ په ایمان. نو ابراهیم علیه السلام سونه وکړی ده، بیبي سونه وکړې ده، بچی سونه وکړې ده، خو چې اخوا لږ مخکې لاړ او غر ته وخت او د خپل بچي نه سترګې بل طرف ته شوې نو څه وایي؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ای زما ربا د فریاد ځای بیا الله دی. یا چې تکلیف راشي چاته چغوو مونږه؟ الله ته. اسم یېري په غاښ در راغی بیا چغوو ربنا اے زمون ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. خدایا بچی می په یو دش لق بیابان کې پرېښود. ربنا لیقیموا الصلاة. خدایا چې تایید کی السنوی فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. دې ټکي لرازم سوی الله چې تایید کی یا خدای څوک ولا را ولا یوازې دي غریبانان دا بس څه کوي یوازې. او خدایا روزي ولا د میوو په شکل کې ورکا څه دپاره؟ لعلهم یشکرون چې خدای ستا شکر ادا کی. شکر په دغه جون شکر، په دغه دشت و بیابان شکر،
په ښه او بد دواړو کې به شکر د الله ادا کوئ. یو نوړی که چا درکړه یو نوړی وی الحمدلله، یو ګوټو به درته میلاو شوی وی الحمدلله. زما قسم په خدای یو سړي راته خبره کوله جیل کې پروت و جیل کې، او ما ته څه وایي وی اوبه به نه میلاوې دي. نو چې ډېر د کافرو جیل کې وی چې ډېر زیات به تنګ شو او د تندې له لاسه به م چغې کړې، نو زمونږ په مخ کې به په کاسه کې متیازې وکړه چې دا اوس کا کاسه کې، او چې خپه کولو به نو قرآن شریف پې راواغېش، د پاسه به پې ټوپونه وال او متیازې به پې کولې زمونږ د خفګان دپاره. مونږ د خدای د کم نعمت شکر ادا جوس کې درته میلو دي، شربت کې درته میلو دي، پاکې اوبه درته میلو دي، څه به کوې ورسره؟ هارون الرشید ته چا وی که داسې ځای کې ګیر شو چې هېڅ درته نه میلاوېدل او د تندې مرې او څوک درته وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه یو ګیلاس اوبه در کوم ور به کې، هغه وی بلکل چې د تندې مرم په بادشاهي څه کوم، بلکل نیمه ورکوم. وی ښه چې دا یو ګیلاس اوبه دله درکړې نیمه بادشاهي خو دې لاړه، او بیا درته وایي هغې ادې ونښتې په مثانه کې لاندې نه وتې. اوس بل یو درته وایي چې ته چغې وایي چې متیازې نه وځي، او درته څوک وایي چې دا نیمه بادشاهي راکړه چې دا متیازې د نه وباسم ور به کې چې مرم او چغې وام په بادشاه څه کومه. وی پته ولګېده چې دا ټوله بادشاهي ستا د یو ګیلاس اوبو قیمت لري، نیمه په دننه کېدو او نیم په وتلو کې. دا د خدای نعمتونه دي چې مونږ له الله راکوي. الله څه چلو که جرهم قبیله راوسته او د ابراهیم علیه السلام د بیبي او د بچي سره دیره شوه او دی پکې لوی شو. چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام څه موده پس به راتله دی بچو خیال به یې اغېشته. نو چې راغی او ابراهیم علیه السلام وادم کړی دی، دروازې وواله، نو ښځې وله آواز ورکړه څوک یې؟ باباجي څوک یې؟ وی زه خو یو سپین ګیري بوډا راغلی یم، خاوند دې څه شو؟ وی تللی دی ښکار کوي. وی ښه؟ وی ژوندم څنګه دی؟ وی ډېر خراب، ډېر بد حال دی، ډېر د غربت ژوند او ډېر بد حال شروع دی. وی چې خاوند دې راشي نو ورته به وایي چې بوډا سپین ګیري په داسې شکل راغلی او تا ته دا وصیت کړي چې دا درشل دې بدله کړه. اسماعیل علیه السلام چې د ښکار نه راغی نو په اثارو پوی و. وی ښځې څوک میلمه خو نو راغلی؟ وی راغلی و یو میلمه و، دا شکل و دا رنګ و داسې بوډا و دا داسې خبرې کولې. او ښځې دا خو مې بابا دی، دا خو ابراهیم و زما پلار، وصیت خو درته نو کړی؟ وی کړی دی. وی څه وی؟ وی درشل دی بدله کا. تپوس یې دنه څه کړی و؟ دا تپوس یې وکړه چې څه خوراک دی؟ نو مونږ وی چې بس خوراک خو نشته، وږي تږي و. وی درشل تی ما ته دا وصیت وکړه چې تا طلاقه کړمه، زه پلار کړ. بله یې وکړه. چې بله یې وکړه څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی، دی بیا اتفاقا ښکار له تللی و. دروازې وواله، ښځې وله آواز ورکړه څوک یې؟ یو میلمه راغلی ما، خاوند دې څه شو؟ ښکار له تللی و. ښه ژوندم څنګه دی؟ الحمدلله ډېر مزېدار، ډېر ښه شته. څه خورئ؟ غوښې د ښکار او بس زمزم غوندې قیمتي نعمت، او د خدای عبادت کو، او ډېر ښکلی خاوند خدای را کړی دی، او ډېر د خوشحالۍ ژوند، ډېر د عزت ژوند، د خدای ډېر شکر ګزار یو. خاوند چې دې راشي ورته وایي چې داسې یو بوډا سپین ګیری راغلی او درشل دې برقرار وساته. چې خاوند اسماعیل علیه السلام راغی، خو وروستو پیغمبر کېږي، په نښو نښانو پېښ شو. څوک خو نو راغلی، یو بابا راغلی بوډا غوندې. باباجي څه وی؟ باباجي درنه تپوس وکړه ژوندم څه دی؟ ما وی ډېر ښه شته، غوښې د ښکار او زمزم غوندې قیمتي اوبه او ډېر ښه شته ژوند تېرېږي. وصیت خو یې درته نو کړی؟ کړی و. څه وی؟ وی درشل دې برقرار وساته. وی ښځې دا زما پلار و ابراهیم، تا د خدای شکر ادا کړه، بلې سپېرې نو ادا کړې. نو ستا هغې متعلق اډر وکړه چې لر که دا ناشکره، ستا متعلق اډر وکړه چې دا شکر ګزاره ده. وی ساته. ګوره د شکر برکت څه شو؟ د شکر برکت اوس ګوره دغه ښځه چې دا ابراهیم علیه السلام ورته وی درشل دې پرېږده، او دغه شکر ګزاره ښځه دا وروستو د رسول الله مبارک نیا جوړېږي. په اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا. تلک امکم یا بنی ماء السما، څنګه چې بیبي هاجره ده دقه رنګې دا ښځه. دا شکر به ادا کړې، ښه کې مو په بده کې، ښه کې په بده کې به شکر ادا کړې. وایي چې یو څپېړه چا درکړه شکر دی چې مړې نه کړم، کنځلې درته وکړله شکر دی چې ما نه دي کړې، خوله د هغه خرابه شوه، د ما نه ده خرابه شوې. بل یې درته ورسول شکر دی چې ما نه دي رسولی بل چا ته، ګناهګار دی شو زه خو نه شم.